عنوان دی لوپټا. ستاسو لږه توجه غواړم، دا نظم به هم د ځان سره په خپله بوځي او دا به ستاسو ډېره مننه وي چې په توجه سره یې واورئ. ای د امو د سیند د نرو هواګانو پیغلې، ای د امو د سیند د نرو هواګانو پیغلې، د احمد شاه بابا په غرونو کې پیدا پښتنې، د میرویس خان نیکه د خاورې د ملالې ټپې، ای د ننګونو د وطن حیا حیا پښتنې، د خوشحال خان خټک د کوره یو تحفه درلیږم، د عباسین د خوانه تال لوپټه درلیږم، د باچا خان بابا د فکر خوشبویۍ دی پکې، د ادم خان درخو د مینې رنګینۍ دی پکې. د اجمل خان خټک په سیمه سرې لمبې بلې دي، د ملنګ جان کابل د غیر په ولقه کې ګیر دی، که په شمشاد پامیر خیبر که ملکن کې اوسي، د بیټ نیکه نسل د بل په کشاله کې ګیر دی، په داسې وخت داسې حالاتو کې دا ښکلی تړون، په داسې وخت داسې حالاتو کې دا ښکلی تړون، د لر او بر د پښتنو دا نازولې تړون، لکه ازغن ازغن تارونه د لمسون ختم کی، لکه ترمنځ چې بریدونه د بیلتون ختم کی. ته او آصف خټک ګلونه د یوې څانګې، ته او آصف خټک ګلونه د یوې څانګې، کابل د ده پېښور ستا دی چې غمجنه نشي، زه دا منم. ته او آصف خټک ګلونه د یوې څانګې، کابل د ده پېښور ستا دی چې غمجنه نشي، زه دا منم چې به رااوړې د بیلتون په پوله، خو پښتونخوا ته راځې ته به بې وطنه نشې. ته دا اونه وایې چې زه ګینې پردو له ځمه، د خپلو ګلو نه د بل د ګل وږمو له ځمه، د پیرروخان کور ته به ځې د احمد شاه د کوره، د بابا کور ته به راځې ته د بابا د کوره. ډېره مننه. عبد د زړه د تل نه دغه دعاګانې کوي چې پښتانه نه وجني ځان او ورور د بل د پاره، شي بختوره دی دا نوې رشته نوې تړون، چې په سرلی شي پېښور او د کابل د پاره، چې په پښتون وطن خوره شي د حیا لوپټه، د پسرلو د ګلابونو د ښکلا لوپټه، چې مونږ په مستو اتڼونو ستا ډولۍ راوړو، وران پېښور ته امن مینه خوشحالۍ راوړو. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره مهرباني.